دی دی باید پوره او پوره توجه ورته وکړي چې د تجوید سره یې په یاد کړي. انشاءالله تعالی دغه دوې ویډیوګانې به زه تاسو ته هر یوه جلا د 2 درس چې موږ ویل دي په اذن د الله سبحانه وتعالی بیا زه در دوې جلا جلا ویډیوګانې کوم. د نن ویډیو چې موږ تاسې په ګروپ کې جوړوو امید لرم چې ګروپ ارام وي انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. واو په زور وایو و، جیم په زور وایو ج، عین په زور د لام سره یو ځای کوو، لام نه درنوو، لام باریک دی. نون زور لري، الف مدا دی، دا 2 حرکته کشو. وجعلنا وجعلنا وجعلنا. میم میم زیر لري، نون ساکن دی. د نون ساکن وروسته دلته با راغلی ده یا بیا راغلی ده. هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته با راغله دلته د نون اواز په میم بدلیږي. او الحمدلله زموږ تاسې په قرآن کریم کې دغه کوچنی میم یې دلته ورته کښلی، دغه میم ته ښه توجه وکړئ. دلته د دې معنا دا ده چې دغه نون تاسې په نون نه وایست، دلته یې په میم په اواز وایست. نو یې څنګه وایو؟ او دلته چې موږ دغه نون اواز په میم اړوو د دغه با په خاطر باندې، نو په دې کې 2 حرکته غوڼه ده. غوڼه یې داسې ده لکه موږ تاسې چې میم اخفا کوو، شونډان ټینګ نه سره وشلوو. غوڼه کوو 2 حرکته مګر شونډان ټینګ نه سره وشلوو. میم بیني میم بیني. دغه میم په زیر د میم سره یو ځای کوو. ستاسې ورته پام وي، نون دلته په دغه ځای کې نون نه وایو، دا نون نه ویل کېږي، وبخښئ. دغه نون نه ویل کېږي، ستاسې ورته پام وي. چې څه وایو موږ تاسې میم د میم سره یو ځای کوو. میم بیني. با باندې زور دی یا لین ده دلته، یا به مد لین په تیزۍ ادا کېږي، اوږدېږي نه، بی داسې نه وایو. میم بیني. نون به کشوي نه. بیني. ایدیهم ایدیهم. همزه مو په زور د یا سره یو ځای کې، دلته بیا مد لین دی، په نرمي سره ادا کوو، په تیزۍ ادا کوو. ای. دال باندې زیر دی، یا دلته مده ده، دلته یا لین ده، دلته مده ده. مده یا دا معنا لري چې دا د دال په زیر کشو 2 حرکته. ایدیهم هم. پر هم باندې به موږ تاسې ها په زیر د میم سره یو ځای کو، شونډان به 2 سره وموښلو مګر غوڼې ته بیا نه وایو بیایو، او اواز بیا نه اوږدوو. څنګه وایي؟ ایدیهم هم. داسې نه وایي چې ایدیهم، داسې نه وایي، غوڼه نه وکړو. ایدیهم د فقط یو داله کشو. ایدیهم. صدو. سینو په زور د دال سره یو ځای کې، پر دال باندې تنوین دی، د یرملون د تورو څخه واو راغلی. دلته دغه یو زور دی په زورو کې، یو نون دی، نون د ورغندې سره دی. دغه نون په دغه واو کې ګډ سوی دی، نو دغه ته ادغام د غوڼې سره وایو چې د تجوید په ژبه وایو. او موږ تاسو وایي چې دغه د تنوین نون په واو کې ګډ سوی دی، نو دلته موږ د دال یو زور د واو سره جنګوو او مکمله غوڼه کوو. په غوڼه کې واو راولو، ستاسو د پام وي. صدو. سین د دال سره جنګوو. صد. اوس نو دو. صدو. بیرته واو په زور وایو. و. صدو. و. میم په زیر د نون سره یو ځای کې، نون دلته اظهار کېږي. د اظهار معنا ده چې هر وخت چې د ستوني د تورو څخه چې حمزه ها، عین ها، غین خا، د دغه څخه چې یو توری راسي، نو نون جلا ویل کېږي. که داسې ستاسې در په یادېږي، دغه نون جلا ویل کېږي د خا څخه. دغه نون غوڼه کېږي نه، اخفا کېږي نه. څنګه یې وایو؟ صدو ومن. صدو ومن. میم نون زور من. غوڼې ته بیا نه بیایست، ژبه به مو د تالو سره وموښلي، په غوڼې ته به نه ځي. من. خلفهم
خل فیهم ستاسو ته پام خا دروند توري دي لام باریک توري دي دغه لام به نور سره درنه و خل خل که موږ درنکو خل راځي دا لام به درنونه خل اوس نو فا په زیر وایو فی د پی پر کمنه وایو ها په زیر د میم سره یو ځای کوو هم دا میم هم اظهار دي یعنی واضح وایو ومن خل فيهم ومن خلفهم صدا ساسي ورته پامي دلته صدا دلته مو ادغام د غونې سره وکي واو مو په غونه کې راوستي دلته پر اې توري دي سین چې مو د دال سره ځای کې د دال دوز ورونه چې یو زور دي یو نون دي نون اخفا کوو په دې خاطر باندې چې ورسته فا په پسې دغه فا چې د یا د فی چې دا د اخفا د تور څخه ده نو بیا څنګه وایي دغه دوه غونو درمنځ به فرق دی زه بیرته دا یو ور دا غونه درته کوم صدا او دا وایم صدا صدا دا اخفا ده او دا ادغام دي صدا صدا فقط جبت تعلو تمراوري او درنوي ثم اخفاء صدا فاغشيناهم فا بزور وايو فا همزه بزور د غاین سره یو ځای کوو فاغ شین باندې زور دی او یا لین ده دلته مدې لین جوړو فاغشيناهم نون باندې تیر زور دی د دوه حرکت کې شو نا هم میم باندې اظهار دي فهم لا يب لام باندې زور دی الف مدادي دا دوه حرکت کې شو یا باندې پیش دي او دلته بعد دغه بعد چې ورغندې لري دا د قلقلیه د توري څخه ده د اواز یو رقم جمپ کوي په خوله کې یب دغه د باقل قلقله چې کوي د خپل شونډانو لندې د لوړې شونډې لاندې شونډې لندې حصې به سره یو ځای کې دا چې تاسې لکه د خپل د یو رقم اواز کې د قلقلیه لا یب دا سینه چې لا یب دا د زور اواز دی یا دا د قلقلیه اواز به پیدا کوي لا یب صاد دروندي صاد همیشه دروندي صاد په زیر وایو سوی د سی پر کمنه وي د سین پر کمنه وي را باندې پیش دی واو مددي دا به دوه حرکت راکش کی چې نون مرته ساکن کی دته ارزي ورغندي وای معنا د کم وخت لپاره موږ ورغندي کوو د درې دوه په خاطر باندې نو دلته بر را درنه څو حرکت راکش کی 15 حرکت یا څلور حرکت یو اندازه ورته وټکی ارڅونه چې تاسو کولای شئ لا رون را چې مراکش کړه په نرمۍ سره بیا به نو نون ساکن کی د نون اواز باید موږ واورو لا یبصرون وسواء واو په زور وایو و سین په زور وایو س و س واو باندې زور دی دغه الف مدادي دغه مد چې ورکړی دی دا د حمزه په خاطر دی په دې خاطر باندې چې دا یو لغات یو کلمه ده په دې کې الف مده او حمزه یو ځای راغلي دي مد متصل واجب جوړیږي واجبا مد دی تاسو به 15 حرکت کشوي وسواء حمزه په دوه پیښو باندې وایست نون به اظهار کوي په دې خاطر باندې چې عین د ستوني د تور څخه دی د ستوني توري د اظهار توري دی دلته نون مکمل ویل کېږي که عین همیشه د تنوین د نون ساکن وروسته و دلته به نون مکمل وایست وسواء علیهم عین په زور وایو لام باندې زور دی یا لیند علی ها په زیر د میم سره یو ځای کوم میم اظهار دی مکمل یو وایي دا دواړه شونډان سره مشلو علیهم انذرتهم که ستاسې پام دی په لوړ آیاتو کې دلته
انذر راغلی و تنذر راغلی و دا ټولو خوندو دغه ځال د زی په ژبه وایي او نون هم اکثرونه اخفا کوي. دلته که تاسې دا توري ته وګوري حمزه په زور وایو حمزه په زور چې د نون سره یو ځای کو دغه نون اخفا کوو. اوس نو ځال د ژبې پر سر د ژبې سر مو د دواړو د لوړ غاښو د لاندې غاښو ترمنځ راوباسئ. دا لوړ دوه غاښو مو د ژبې پر سر باندې لږ ټینګ کړئ. څنګه یې وایاست؟ زر زر را درنه ادا کیږي په دې خاطر باندې چې موږ ځال په زور ورسره جنګو. را خپله ورغندی اصلي لري. زر زر تهم تهم تا به جلا په زور وایو ها په پیش د میم سره یو ځای کوو میم اظهار کوو. ام لم په دواړو ځایو کې میم اظهار دی شونډان سره موښلي غونې ته نه ځي. حمزه په زور د میم سره یو ځای کوي ام. لام په زور د میم سره یو ځای کوي لم. تا باندې پیش دی نون ساکن دی د عین توري دی لکه موږ تاسې چې لوړ ویلی دی. څنګه وایي؟ ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم. دغه تا په پیش د نون سره یو ځای کوي کوشش وکړي چې اخفا یې درننه کوي. ام لم تنذر ځان د ژبې پر سر باندې را باریکه ام لم تنذرهم. ها په پیش د میم سره یو ځای کوو میم موږ تاسې اظهار کوو. لا یو لا یو لام باندې زور دی الف مده دی دا مو دوه حرکته کش کوي. لا یا چې په پیش دغه واو چوکۍ ده موږ تاسې حمزه وایو. دغه کوچنۍ حمزه چې دی که در مخه یې پیش رالی واو چوکۍ کوي که در مخه په اصطلاح زور رالی الف چوکۍ کوي او که در مخه زیر رالی بیا یا چوکۍ کوي. نو دغه کوچنۍ حمزه ویل کېږي دا واو نه ویل کېږي کشېږي نه. څنګه وایو؟ یو یو دا جټکی اواز باید خپله واوري په خپل غوږ باید واوري چې تاسې اده پر حمزه باندې جټکا وکړه. حمزه ساکن دی جټکا مو پر وکړله. لا یو می نون می نون میم په زیر ادا کوو می نون باندې پیش دی واو مده دی دلته مد اصلي د واو دی دوه حرکت کشیږي. نون ته موږ تاسې عرضي ورغندی ورکوو. په عرضي ورغندي کې د عرضي ورغندی معنی د کم وخت لپاره په حقیقت کې نون د زور لري مګر دلته چې موږ تاسې درېږو ورغندی ورکوو سا ختموو دغه نون موږ تاسې پنځه حرکته راکشوو. لا یو می نون د نون مخرج باید ټینګ کړي. لا یو می نون لا یو می نون. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. دغه دوه آیاته وباسئ ان شاء الله تعالی. بلې هفتې ته به موږ تاسې بیا پیج واړوو بل مخ به راواړوو. الحمدلله په دا په درو هفتو کې که الله سبحانه وتعالی موږ ته قدرت راکړی و 10 آیات مو په یاد کړله ان شاء الله تعالی. زه بیا درته وایم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الحمد لله. زي تايستا يوتسا تجويد درت هايلايت كوما توجور توكي إن شاء الله تعالى دا درت مشاني كوما تاسبه دا نصر قدوي إن شاء الله تعالى. فدغه ځای کې موږ د اقلاب شاعرانو درته وکم دلته موږ تاسې اقلاب لرو وجعلنا من بین ندي سیسو ان شاء الله یو پر دې ځای باندې ښه توجه وکړئ او بل دغه ځای په بل رنګ درته هایلایټ کوم ښه توجه ورته وکړئ دلته ادغام لرو موږ تاسې صدا ومن صدا ساسې پامې واو په غونه کې راځي سین د دال سره یو ځای کوو صد وایو بیا قلقله به نه پر کوي دا چې یو جلای څوک وایي یو څه قلقله پر کېږي مګر قلقله پر باید پر ونه سي صدا دغه واو په غونه کې راځي بیرته واو په زور وایي و صدا و او بل موږ تاسې په دغه ځای کې بیا دا به بل رنګ کم درته انشاءالله دا به درته داسې کم څنګه به ووایي ومن خل دغه ته جمپامي چې دا لام باید باریک ادا سي ومن خل فيهم صدا وردا صدا دی دا ځای صدا او دا صدا دا نه یا فټ کی فقط د ژبه تعلق ته مراوړي دوه حرکت غوڼا ورکې د اخفاء دلته د په دغه ځای کې د ادغام غوڼا ده دلته د اخفاء غوڼا ده صدا فاغشیناهم فهم لا یب دا قلقلبه په بل رنګ درته هایلایټ کوم ان شاء الله تعالی دلته قلقله لرو لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم دلته بلا إخفاء مشتعسل أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون اوس نو په دغه ځای کې چې ما درته هایلایټ کړي دي ان شاء الله تعالی ډېر کوشش پر وکړئ چې دا موږ تاسې تجوید پاتې نشي دلته راغلو ومت وسواء په دغه ځای کې ان شاء الله تعالی تاسې به ډېر کوشش وکړئ چې دغه مد متصل واجب دی دغه واو به تاسې کش کړئ 15 حرکته او همزه به اظهار کړئ دا تنوین به همزه نه وبخښئ تنوین به اظهار کړئ وسواء علیهم هیڅ اوږدېدل نشته پکښې کې او کشول نشته دغه څخه وروسته په هیڅ ځای کې غوڼه نشته داسې مه کوئ چې په مخرج کې غوڼه وکړئ ایدیهم نور هیڅ غوڼه نشته دا چې غوڼې وې هغه ما درته هایلایټ کړلې نور کوشش وکړئ چې هیڅ توري تاسې د ځانه څه کش نه کړئ او نه غوڼه ورکړئ